ګرو که تاسو ډرایوینګ کوئ یعنی ګاډی چلوئ نو د موبایل دا یو سیټینګ وپیژنئ چې ډیر زیات ضروري سیټینګ دی او په خپل موبایل کې لازما آن کړئ. کله چې تاسو دا سیټینګ په خپل موبایل کې آن کړئ او په کوم وخت کې چې تاسو بیا ډرایوینګ کوئ نو که تاسو ته نوټیفیکیشن راځي نو د ډرایوینګ په وخت کې به هغه نوټیفیکیشن سایلنټ کیږي اټومیټیک. یعنی تاسو ته چې کوم نوټیفیکیشن بیا راځي هغه مکمل سایلنټ وي نو تاسو توجه مکمل په ډرایوینګ وي. کوم یو سیټینګ دی څنګه بیان کوئ را به شي په خپل موبایل کې به سیټینګ راوړئ. ملګرو په سیټینګ کې به بالکل ښکته راشئ. دا یو آپشن دی سیفټي اینډ ایمرجنسي، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو ښکته راشئ، دا یو آپشن دی سایلنس نوټیفیکیشن وایل ډرایوینګ، په دې به کلیک واخلئ او دا به تاسو د دې ځین آن کړئ. نو چې کله هم تاسو ډرایوینګ کوئ یعنی اسې عام نوټیفیکیشن به تاسو سره نه سایلنټ کیږي، خو چې کله تاسو ډرایوینګ کوئ ګاډی چلوئ کوم نوټیفیکیشن چې راځي هغه به تاسو سره سایلنټ کیږي، آپ به وي. ضروري سیټینګ دی، خامخا یې زده کړئ او په خپل موبایلو کې هم وکړئ.